السلام علیکم کتونکو، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. نن تاسو سره د استرالیا هیواد بشردوستانه ویزا په اړه لنډ او تازه معلومات شریکوم. هغه ویزاوې البته چې مخکې ما پر ویډیو جوړه کړې وله دلته زموږ چینل کې شته. په دغو کې کوم تغیرات راغلي او کوم بدلونونه پکې راغلي، دا چې د جنوري په 21 2022 یعنې 13 جمعه د استرالیا هیواد دغه د وزارت خارجه رسمي دولتي ویب سایټ کې خپل خبر نشر کړی ده چې په دغو کې کوم تغیرات راوړي. دا ټول زه تاسو ته مختصر او لنډ تشریح کوم. او البته هغه ویزاوې چې 3000 مخکې دوی اعلان کړې وې په هغو کې دوی زیاتوالی راوستی. ټول د ویزاو تعداد 15,000 ته رسولی، یعنې ښه خبر دا ده چې د دغو 3000 ویزاو تعداد 15,000 ته لوړ کړی ده. په دغو کې یعنې دغه 15,000 ویزاوې کومو کسانو ته ورکول کېږي چې 10,000 هغو کسانو ته چې په شرایط ورته برابر دي، یا ورته نوملیکنه شوي یا ورته نوي نوملیکنه کېږي. یعنې د یادونې وړ ده کتونکو چې دغو ویزاو ته اوس هم نوملیکنه کېږي. هغه طریقه چې ما مخکې په خپلو ویډیو کې تشریح کړې وه چې څنګه ورته نوملیکنه کېږي، طریقه یې همهغه ده، فقط دوی پکې زیاتوالی راوستی. یعنې له 3,000 چې 15,000 ته خپلې ویزاوې زیاتې کړې دي. او دغو ته څنګه نوملیکنه کېږي ټوله پروسه ما دلته په تفصیل سره تشریح کړې. او هغه فورمې څنګه ډکېږي، د فورمو په اړه ما دلته زموږ د شاټک چینل ته چې راشئ د هغه په اړه ما دلته یو ویډیو جوړه کړې ده. او لاندې نورې هم ویډیوګانې شته، امکان چې کومه یوه ستاسو په درد وخوري زموږ چینل نه لیدنه وکړئ. که ویډیو مې خوښېږي لایک کوئ، کمنټ ورکوئ او له ملګرو سره شریکه کړئ تر څو د یو چا په ګټه تمامه شي. نو بیرته راځم د ویزاو په اړه دغه سایټ ته. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي 10,000 هغو کسانو ته ورکول کېږي څوک چې په شرایطو برابر دي. دلته لاندې لیکل شوي دي 15,000 ویزاوې هغو کسانو ته ورکول کېږي د چا کورنۍ غړي چې په استرالیا کې دي یا په افغانستان کې د هغو کورنۍ غړي دي. یعنې 15,000 فقط د کورنۍ غړو ته ورکول کېږي. د دې په اړه که دلته راشو دغه په درو ژبو کې دوی ترجمه هم خپره کړې ده چې 3 قسمه فایلونه لري. یو په دري ژبه کې ده او بل په هزارګي ژبه کې ده، بل په پښتو ژبه کې ده. که په دې باندې کلیک وکړو موږ ته د پښتو ژبې ژباړه د همدې صفحې موږ ته خلاصیږي. نو دغه چې خلاصه شوه مکمل په پښتو ژبه د دې ژباړه ده. د دې لینک زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن بخش کې اچوم. البته د دغو ویډیوګانو لینک هم درته پکې اچوم. په دغو کې ما ډېر تفصیل سره خبرې کړي او دغو ته د فورمې څنګه ډکېږي دا ویډیوګانې هم زه تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اچوم. نو بیرته راځو دغه فایل ته. له افغانستان سره زیاته شوي ژمنه لکه مخکې چې ما ویل 15,000 ته دوی زیاتوالی راوستی، مخکې 3,000 ولې او کوم کسان ورته پکې شامل دي. فقط خلاصې زه تاسو ته ووایم، بیا تاسو کولی شئ چې خپله نور مکمل تفصیل سره ولولئ. پخواني ځایي کارکوونکي LEE مخفف چې لري او د دوی د کورنۍ نږدې غړي. او دویم د 449 سب کلاس ویزو لرونکي اوسني او پخواني د دوی د کورنۍ نږدې غړي لکه مخکې چې ما ویلي. او دریم هغه کسان چې له استرالیا سره تلپاتې اړیکې لري، لکه هغه کسان چې د استرالیا لپاره په نادولتي مؤسسو کې ګمارل شوي او یا د استرالیا د دولت له لوري په تمویل شویو پروژو کې یې کار کړی وي، او یا ائتلاف ملګري LEE او د هغوی نږدې کورنۍ او میرمنې او نجونې، توکمیز اقلیتونه او د LGBTQI مخفف او د نورو پیژندل شوي اقلیتي ډلې. نو دغه ټول کسان په دې کې شامل دي. که تاسو یو له دغو کسانو څخه یاستئ نو کولی شئ ورته نوملیکنه وکړئ. نوملیکنه څنګه کېږي هغه مخکې ما ویل چې ما خپلو مخکینی ویډیوګانو کې تشریح کړي دي. ډېر وخت مو نه نیسم، د دې لینک هم زه تاسو ته ډسکرپشن کې اچوم، کولی شئ په تفصیل سره یې ولولئ. ټول په پښتو ژبه ژباړل شوی ده. نو مننه چې تر دې ځایه راسره پاتې شوئ. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.